دا کیسه له نن څخه 2000 کاله وړاندې په چین کې پیښه شوې. په چین کې یو غریب بزګر و چې یو آس او یو زوی یې درلودی. یوه ورځ هغه آس هم ځینې تښتي. همسایګانو یې ورته وویل څومره بده پیښه. هوښیار بزګر جواب ورکړ شاید وي او شاید نه وي. یوه ورځ وروسته آس له نورو آسانو سره بیرته راځي. همسایګانو یې وویل واو څومره بختور یې. بزګر بیا وویل شاید یم او شاید نه یم. وروسته د بزګر زوی غوښتل چې آس وچلوي، خو له آسه شوه کېږي او پښه یې ماتېږي. همسایګانو یې بیا وویل څومره بده پیښه. هوښیار بزګر وویل شاید وي او شاید نه وي. له دې پیښې وروسته په هېواد کې جګړه مښلي. د کلي ټول ځوانان جګړې ته واستول شول، خو د بزګر زوی د پښې د ماتېدو په وجه له جګړې پاته شو. بیا هم همسایګانو وویل بختور یې او ده یوازې وویل شاید یم او شاید نه یم. دا کیسه موږ ته رازده کوي چې ژوند او د هغه مشکلاتو ته باید خفه نسو او پر الله جل جلاله باور ولرو. په څه کې چې موږ خپل خیر وینو شاید هغه زموږ په شر تمام سي، او په څه کې چې موږ خپل شر او بېخیري ګورو شاید هغه زموږ په خیر او ښېګڼه تمام سي. نو پر الله جل جلاله باید باور ولرو او له ژونده خوند واخلو.